بس وایه میزون وغی داسې ګراونډ نه ښکوي دا شاته چې دی په 350 روپۍ یو ټیکټ دی 1 لاک خلک راغلی که دا باران شوی $80 میلیون به دې خلکو ته واپس کړي ګیټ ته خو موږ سره ټیکټ نشته هلکان رانه دننه تللي دي پاک پروردګاره نو څوک ټلیفون چوتی چې شی راسنډ کړي باچا ستاسو په دعاګانو سړی را میلاو شو ټیکټونه یې له ځان سره وړو خدای لږ لیټ و خیر او سخته ګڼه ده ځو چې ځان له خپل سیټ ونیسو د میچ په دویم بال باندې د رضوان لاس ولګېدو او ډاکټران ځي راځي انډین دومره ډېر دي که نه چې د پاکستانیانو پکې د سر اواز نه راځي خو پونګ پونګ والا نه دي دواړه طرف ته دي لکه به چې 14 اګست دی راځئ چې میچ ګورو اووره وشو شپږ رنز دی یو آوټ دی زمونږ صوابیوال فخر زمان کاکا چې دی موږ بهر ولیدو وایي نن پکې زه نه یم نو اوس ګورو چې دا شان مسعود دا به شان لبه کولی شي که نه شي علي شیره زما ډېر غټ تاوان به وشي په 300 خو ما ټیکټ اخیستی بل مې پسې د کار نه چوټي کړې ده فیسبوک نه فیسبوک خو کار نه دی خو هسې شوق دی که نه هغه صحیح کار خو پسې ما پرېښودی دی بل روان دی یا الله ما چې څومره خیال دی رضوان د ماسپښین مونځ قضا کړی دی بال ورته په نظر نه راځي دا خو ما ته اوس پته ولګېده چې علي شیر ډېره ښکلې اردو هم وایي خو چې زه موبایل په جیب کې کېدم چوکه ولګي چې راوایلمه بیا ټکه ټوکه بک شو باسه ته د غوسه نه ښکاري کوهلي دې خوا راغی ټول خلک پاڅېدو چغې کړې ورته واقعي دی چې لیجنډ دی بهي بس خو چې بیا چا صفت کو دس زه اوټ کېږي نواز ته مې ویې ما دا کوټوال دی چا 3 چکې څه ولګولې چې په نیکس بال اوټ شو اوس د یارې دغه ویلاګ هم نه راغی داسې نه وایم چې څه ووایم دا غونډ سټیډیم راتاو شوي چې ځئ الله دې خیر کړي باران هم ګوره چانس شته
زما چپ شه لکه زما فیسبوک کې یو شیخ دی که نه د جینۍ په نوم یې آی ډي راخ کړې ده د شهید افریدي د لور په نوم په مخه کمنټس کې زه ورته یم خاوند دې څنګه دی نو خاوند دې بیټینګ له راووتو شهید افریدي لور ده او د شاهین ښځه ده نه دی خو شیخ و فیک آی ډي ده که نه نو شیخه خاوند دې بیټینګ ته راووتو ما وې زه به په ټول ګراونډ کې وګرځم تاسو ته به ګراونډ وښیم په ګراونډ کې دومره ګڼه ده چې د یو ځای دې پرېښودو نو تلی به هغې ځای ته به واپس ځان نه ځئ ګڼه ګوره تاسو لیدی شئ 160 ټارګېټ دی او مړه دا ټول چې دي که نه دا پنجابیان ښه مزې کوي ښه د یو بل سره ناست دي یو ځای راغلي هم دي نو لوبه ګورئ د لوبې نه خوند اخلئ جګړې مه کوئ ما د وختي نه دا مایک بنو نو ما خو ډېره غټه کومنټري کړې د هوا په منځ کې پاتې شوي زما جسمه خیال دی 105 رنز دي 4 آوټ دي 14 عمر دی الوی بچ شو او لوبه چې ده هغه ډېره سلسله خیزه شوي په دې ده چې د اوسه پورې په منځ کې یا په اوله کې انډین فینس یو هغو غلي شوي وو وایي چې پاکستانیانو له په مارۍ کې لاړې وچې کړي دي نو ډېره ښکلې لوبه ده خو څوک په یو بل پسې پاسینو کنځل نه کوي بس هر سړی خپل خوشحالي مانځي او په ځای کښېني لوبه دې چې سنسنیخیز ځای ته رسېدلې ده چې موږ پکې اوس خبرې نه کوو موږ نه یېري چې دا موږ به ویلاګ هم راغو خو بیا هم په 18 بال باندې 48 رنز پاتې دي او د انډیانو په منځ کې ناست یو تښتېدی هم نه شو نو که وایي ګټو زموږ خیر نشته ولې چې موږ هم ډېر تنګ کړي دي سو پارټنرشپ لس بالا او یو کم 10 رنز پاتې دي انډین کراوډ چې دی هغه چارج دی تاسو یې کتی شئ پاکستانیان غلي دي او اخرنی اوور چې دی هغه د نواز دی نو کوټواله خیر په دې ګراونډ کې چې میچ ګورې که نه بالر ته به کنزل نه کې اوس په اخرني 2 بالو 2 چکې ولګېدې خو خلک په چغو دي د دې بایي مری ختمه شوي ده دی ځکه دغه نه کوي 6 باله او 14 رنز هغو ښه برابر دي او نواز چې دی کوټواله وروره یقین مې نه راځي چې ته دا شی بچ کړې خو زه ورځه نو 6 باله او 14 رنز راسا د انډین کراوډ په منځ کې ناست یو د تښتېدو څه چانس هم نشته او اوور چې دی هم د نواز دی نو داسې راته ښکاري چې دا شی بیللی دی خو تر اوسه پورې نه جنګ نه جګړې دواړه سیټ د خلکو لوبه انجوی کړه په نو بال چکه شوه یو بال 2 رنز او ټول سټیډیم چې دی او ولاړ نه سوټ کیني نه پټي خو به تاسو ګورئ خو د سټیډیم دی حالات ته پکې ګورئ
حالت برنج आप लोगों को मैंने बहुत तंग किया। وایي زه خو کرکټ دومره نه ګورم خو دې هلک وي ده وی راشه نو ته راشه دوست ده وی شیخ رنین ور نواسته پاتې کوي نوازه کوټې والو که نه او وی دا شی ورانوي نو بس خبره دا ده چې دی پوهېدو موږ خو نه پوهېدو خو موږ چغې وویلې یاره موږ انجویمنټ وکړو موږ ټاکسیک انرژي د ځان نه وکاږله دا خلک بهر شرونه نه کوي یو بل نه وهي خپل هیله به یې وکړه او مړه بس دا ټول په یو بل کې رغ دي باچا خان بابا ویلو که نه وي انګریزانو تاسو ځئ موږ به په خپلو کې ګورو اوس پکار ده چې موږ هم دغه شان لوبې وګورو د چا سره شیر شدت نه کوو بس دا د نن ورځ کارګزاري وه موږ په نورو ملګرو پسې ګرځو هغه راغونډو او لاړو دنه بل میچ د پاکستان او که د افغانستان میچ و انشاءالله هغې له به بیا راځو ملبن کې میچ و هغې له هم راځم به د خیره ډېره مننه